بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا څه شی دي؟ هغه کلمات دي چې په خپله کومه معنا نه لري، په خپله تنها معنا نه لري، ناخپلواکې کلمې دي، خو په جمله کې له نورو کلمو سره خپله معنا افاده کوي. وګورئ، له، په، سره، ځنې، څخه، دا موږ چې دي عادات دي. تاسو ته په کانکور کې سوال راځي، ځنې استادان، ځنې مکاتبو کې ځنې شاګردان د عادات په اووه ډوله دي، په اته ډوله. زه چې ډېری کورسونو ته ځم نو هغلته بیا چې عاداتو پوښتنه کوم، هغوی بیا ته بیا تعداد زیات ښیي. نو په کانکور کې هم دغه سوالونه چې دي ډېری ورسره غلطیږي. پښتو کې عادات یا تاسو خو وپېژانده هغه کلمې چې په تنها ډول معنا نه ورکوي، دا په څلور ډوله دي. څو ډوله دي؟ څلور ډوله دي. کوم څلور ډولونه؟ راځم هغه څلور ډولونه تاسو سره شریکوم، هغه څلور ډولونه تاسو ته واضح کوم. یو، دوه، درې، څلور. وګورئ، عطفي عادات دي، وګورئ اضافي عادات دي، ارتباطي عادات دي، ارتباطي عادات دي، او تشبیه عادات دي. تشبیه عطفي عادات پښتو کې او دی، اضافي عادات پښتو کې دال دی، یو دانه دی. ارتباطي عادات دا پښتو کې 12 دانې دي. او تشبیه خو نو بیا تشبیه په برخه کې وایو. او دال، ارتباطي، له، په، سره، ځنې، څخه 12 دانې دي چې د نوم په پای کې به په مفصل ډول ووایو. او تشبیه عادات لکه په رنګې، په څیر، په شان، غوندې، دغسې، هغسې، دا ټول چې بیا د تشبیه عادات بلل کېږي. نو منګه راځو اوس د کلمې دې برخې ته، نوم ته. نوم په مفصل ډول وایو، هره برخه مفصلا تشریح کوو، مفصلا تشریح کوو، بیا ضمیر تشریح کوو، صفت تشریح کوو، فعل تشریح کوو. په ټول ګرامر کې دغه شپږ کلمې دي چې موږ دا په مفصل ډول تشریح کړې. نور تاسو ګرامر خلاص شو. دا چې هر فورم تاسو وینئ 5 پوښتنې، 4 پوښتنې، 3 پوښتنې له همدغو برخو نه تاسو ته راغلي وي. ګورئ، دا په کتابونو د مکاتبو کې اشاره ورته شوې ده. موږ ډېری استادانو ته چې وایو چې دا سوال ولې راغلی دی، وایي دی د پښتو ژبو کتاب ورته راوړی دی. این سوال چرا آمده؟ از کتاب پشت زبانه آورده، نیوتر نیستن، در یک قوس اشاره شده ولی توضیح نشده. استاد کارش همین است در مکاتب که باید توضیح کنه. چرا آمده در قوس، چرا ذکر کرده؟ اخباری ساتیری نیستن. خو همی کانکور باز از امو سوال میاره. باریکی در همیجه هستن، باریکی همیجه است که استاد باید امو را در مکاتب تشریح کنه. شما در مکاتب 12 ساعتی بدی را میخوانید ولی در کانکور از 6 ساعت سوال جور میشود. اینطور نیستن که شما بعض استادا میگن ای خو نیستن. استاد کارش همین است، 8 ساعت وظیفه، 4 ساعت باید در کتابخانه بشینه، مطالعه کنه، برای فردا آمادگی خدا بگیره، باز مجهز به صنف بیه. خب میایم اسم مفصلا تشریح میکنم. اولین سوال که درباره اسم بریتان میه در کانکور، او چی است؟ او اینه بریتان میگه. نوم د حالت لمخې په څو ډوله دی. اسم از لحاظ حالت نوم د حالت لمخې په څو ډوله دی. بچن نواست، دو نواست. این جوابتان دو یا مطلق دو نوشته می شود در کانکور، در جوابات. یا هم متوجه باشید، یا هم برتان میگه لفظی، لفظی دوم معنوی. چی معنی؟ حالت آیا مذکر است لفظی، مذکر است مؤنث، جمع است مفرد. معنوی حالت فاعلی داره، مفعولی داره، ندایی داره، ارتباطی داره یا اضافی. اینه یکی هستن 4 حالت است لفظیش، ولی معنوی 5 حالت است. معنوی چند حالت است؟ 5 حالت است. پس اسم از لحاظ حالت به چند نوع است؟ 2 نوع. من اولین حالت هایش که میخوانیم او حالتی لفظی را میخوانیم. هرگاه حالتی لفظی مطالعه شد فهمیدم معنوی باز بسیار آسان هستند. او سال گذشته بسیاری سوالات از معنوی آمده بود. بسیاری شاگردای ما هیچ فکرش در این نیست. در نحو ما خوانده بودم، نحو بحث مغلق است. من اینجا بسیار بسیط ساده این را بخوانیم، بسیار با آسانی اگر متوجه شوم بسیار با آسانی را درک کرده میتونم. بسیار آسان است. این که حالتی لفظی را میخوانیم. در جلسه بعدی
جلسه بعدی به خیر حالت لفظي اسم هاستن تر دې چې مونږ لفظي حالتونه وایو په لوی خدای مو سپارم ښه ورځ